السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نننۍ ویډیو د موطع د غزوه په اړه باندې ده. په دې ویډیو کې موږ وایو چې د موطع غزوه څنګه او د څه له امله رافیق شوې وه. موطع شام ته نږدې د یوې سیمې نوم دی. د پېښېدو لامل یې دا و چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د بصرې امیر ته یو بلنلیک د حضرت حارث بن عمیر په لاس باندې ولیږو. کله چې هغه را واپس کیږي نو په لاره کې غسانی په نامه باندې کافر د صحابي په شهادت رسوي. نو د هجرت په 8م کال باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته یو 3000 کسیز لښکر ولیږو. کله چې لښکر لیږو نو یو توصیه یې ورته وکړه. توصیه یې ورته داسې وکړه چې د لښکر مشر زید بن حارث رضی الله تعالی عنه وټاکو او ورته یې وویل که چیرې زید بن حارث رضی الله تعالی عنه په شهادت ورسید نو جنگي بیرغ دی د عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه په لاس کې واخلي او د لښکر مشري د هغه په غاړه شوه. بیا یې ورته وویل که چیرته حضرت عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه په شهادت ورسید نو د جنگ قیادت او مشري دی حضرت جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه په لاس کې واخلي. روایتو کې راځي کله دغه صحابه کرام چې ماښام کورونو ته ولاړل له کورونو څخه یې خدای پامانۍ واغستلې ویې ویل چې موږ بیرته نه راځو ځکه په یو جګړه کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم کله داسې نه دی ویلي که چېرته دا شهید شو بیرغ دی دا په لاس کې واخلي او په دې جګړه کې دوی ته داسې توصیه وشوله نو دوی له کورونو څخه خدای پامانۍ راواخستې. کله چې د موطع په کلي کې د عربي او رومي ګډ لښکر سره مخامخ کیږي او جنگ شروع کیږي نو په سلسله وار ډول لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته توصیه کړې وه لومړنی حضرت زید بن حارث رضی الله تعالی عنه په شهادت ورسید. بیرغ حضرت عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه په لاس کې واغست. له لږ وخت جنگ څخه وروسته حضرت عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه په شهادت ورسید. بیرغ حضرت جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه په لاس کې واغست. د لږ جنگ وروسته حضرت جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه هم په شهادت رسیږي. دا واقعه رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې په منبر باندې ناست صحابه کرامو ته بیانوي. ورته وایي چې هغه دی اوس بیرغ د حضرت زید بن حارث رضی الله عنه په لاس کې دی او هغه دی هغه په شهادت ورسید. اوس بیرغ حضرت عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه په لاس کې واغست. کله چې هغه په شهادت ورسید صحابه کرامو ته وایي اوس بیرغ د حضرت جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه سره دی. کله چې هغه هم په شهادت رسیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم لږ ساعت خاموش و. صحابه کرام هم حیران و چې اوس بیرغ څوک اخلي. په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه دی سیف الله چې د الله تورې لقب یې ورته وکړو دا بیرغ د الله تورې په لاس کې واغست. صحابه کرام حیران و چې دا به کوم صحابي په لاس کې اخیستی وي. جنګ څخه د راتګ وروسته صحابه کرام د نورو صحابه کرامو څخه پوښتنه کوي بیرغ اخره کې چا په لاس کې واغست. صحابه کرام ورته وایي حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه بیرغ په لاس کې اخیستی و. کله چې حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه بیرغ په لاس کې واغست نو د خپل جنگي تکتیک په استفاده کولو سره شاتګ اختیار کو او مسلمانانو ډله سلامته مدینې منورې ته راورسوله. دا د مسلمانانو لومړنۍ غزوه یا لومړنۍ جنګ و چې د جزیرة العرب څخه باندې ترسره کړی و او د حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه هم لومړنۍ جګړه وه چې د اسلام راوړلو نه وروسته یې پکې لومړني ځل شرکت وکړي. په همدې غزوه کې ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیف الله لقب ورکو چې معنی ده د الله توره. همداراز دا و موږ سره د موطع غزوه تر بیا مو په پاک او سپېڅلي ذات سپارم. والسلام.